زما د روح زندگی بچ کا. جاهل انسانه تر ویکسین ولې نه لګي؟ دا ویکسین خو ستاسو د پیدې دپاره دي. ولې ستا د خپلې زندګۍ سره مینه نشته؟ خان ما اورېدلي خلکو نه چې دا ویکسین خلک یو کال بعد مړه کوي. نو خان زما د بچو به څه کېږي؟ زما د ښځې به څه کېږي؟ بېعقله انسانه دا خو ستاسو کمزوري ده. که چېرې تاسو تعلیم حاصل کړی وی نن به د دې ویکسین پته لګېدلې وی. دې حکومت ستاسو دپاره څومره هلې ځلې شروع کړي دي. دا دومره ګران ویکسین عوامو ته فري کوي. ته به نن ضرور دا ویکسین کې پوه شوې؟ ضرور. خان په ما رحم وکړه. دا ویکسین زه نشم کولی. ما په کور کې زما نه علاوه ګټې وټې هېڅوک نشته دي. خان په ما رحم وکړه. ښه په تا رحم وکړم. وځه وځه وځه. که نن دې ویکسین ونه لګول نو زه به ځان له بل ډرایور ونیسم، ځکه چې زه خپل خاندان په خطره کې نشم اچولی. ته زما ډرایور یې تا ویکسین ونه کړې تا ته به کرونا وشي. پوه شوې په دې خبره باندې؟ او چې د خپل کور خوا ته دې ووینم چې تر څو پورې دې ویکسین نه کړي. وځه وځه جاهله خلکه. خان ما نوکرۍ نه مه وباسه. زما واړه واړه بچي راوبسه کېږي. زه درته یم چې وځه که نه ته په خبره نه پوهېږې. دا ولې د لاس ولې مږې څه چل نه منې شوی؟ خیر خو دی؟ بړه هېڅ څه نشته دی. ویکسین مې وکړو ځکه دا لاس مږمه. څه ویکسین مې وکړه؟ د خدای دې غر که تا ته پته نشتي چې دا څوک وکړي یو کال بعد مري. تا خپل ستا بچي در په غاړه دي. تا خپل زندګۍ سره مینه نشتي؟ مړه دا خلک خوسې په زول لګیا دي چې دا نوی ښه د عوامو به نه لګولې. که زما منې نو راځه ته یې م ولګوه. زه مړه ته خو په زول لګیا یې. ستا خو ماڅو کې ډش شوې. زه خپل کار کوه. یې ته ګوره ما له ویکسین لګوې. چې د ویکسین دا دویم ډوز دی ولګو دې سره به ان شاء الله ستا صحت محفوظ وي. جی ډاکټر صاحب الحمدلله موږ خپل فیملی ته هم ولګول ویکسین. ډېره ښه خبره ده چې ویکسین دی ولګو. خو هغه ډرایور دې نن نه ښکاري چې دا ډاکټر صاحب د ډرایور راته هېڅ پته نشته دی چې څنګه به وي. خو د ننه پورې هغې ویکسین ونه لګول د هغې د وجې ما هغه د نوکرۍ نه بهر کړو. د نوکرۍ نه د ویستلو دا فیصله خو دې ګورې غلطه کړې ده. دا خلک چې مونږ پوهه نه کړو دا به څوک پوهه کوي؟ داسې کار وکړه د هغه نمبر ما ته را سینډ کړه. زه ورته کال کوم هغه به زه پوهه کړم انشاءالله هغه به ویکسینیټ شي. ټیک ده ډاکټر صاحب زه به نمبر در سینډ کړم. خو هغه ما ډېر زیات پوهه کو خو نه پوهېږي. بس تاسو ورسره په کال باندې کنټیکټ وکړئ او تاسو انشاءالله پوهه به کوئ. ښه ټیک ده داسې به وکړو ته یې واپس نوکرۍ کې واخله. هغه به زه راوغواړم پوهه به یې کړم ویکسینیټ به شي انشاءالله. هغې نه پس به بیا څه مسله نه وي. بس اوکې سر جي ستاسو ډېره زیاته مننه. اوکې تھینک یو. نورجانه ولې څه چل نه منې شو؟ بھائی دیکھو رہنا سے ماته وایرس شوی. څه وایرس؟ ای زما خدایه دا به اوس څه کېږي؟ بھائی جان مال ویکسین راوړم بس کا. ښه ټیک ده ونه یېرېږم زه یې لڅه کوم. अब तक की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें। जो वैक्सीन मुफ्त मिल रही थी वो महंगे दामों फरोख्त होने लगी है। ज़राए के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वाद बढ़ने के बायस कोरोना वैक्सीन की किल्लत महसूस होने लगी। जनूबी एशिया समेत पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन कम पड़ गई। वैक्सीन अब मुफ्त नहीं बल्कि महंगे दाम अदा करने पर ही लगेगी। لاستا لاک لاک شکر دی چې ما او وخت ویکسین کړي دي. اوس خو میلاویږي هم نه او خلک یې اوس په پیسو دي. زه څه وکړم؟ خپل ورور څنګه بچ کړم؟ اخر د هر څه چاته څنګه ووایم؟
مړه دا خلک خوسې په زول لګیا دي چې دا نوی ښه د عوامو به نه لګولې که زما منې نو راځه ته م ولګوه زمړه ته خو په زول لګیا یې ستا خو مغزو کې ډک شوی زه خپل کار کوه بلکې دا هر څه زه عبدالله ته ویم هغه به زما مدد وکړي ریحانه ولې خفې زما خواله څنګه راغلی ته خفه خو یم ځکه چې په هغه ورځ ما ستا خبره مې ودې وې نن به نه وې خفه زما ورور ته هغه وایرس لګېدلی ته ما ته دا ووایه چې هغه ویکسین څنګه وکړم او چېرته نه راوړم ما خو تا ته ویلي و ریحانه هغه ویکسین دومره ګران شوي دي چې زمونږ غریبانان خلک د هغې سوچ هم نشي کولی او تا زما نه منودله اوس هغه دلته نه میلاویږي او چې اخلي پرایویټ به اخلي هغه ګران دي اوس ښه اوس په پیسو میلاویږي او په پیسو میلاویږي ما اوس په نیوز کې وکتل او که ته د خپل ورور زندګي بچ غواړې نو زر ته زر د پیسو بندوبست وکړه خان زما مدد وکړه ما ته د پیسو ډېر زیات ضرورت دی زه ډېر غریب یم خان ویکسین لپاره سره پیسې نشته خان که زما ورور ته ویکسین ولګېد هغه به مړ شي خان زما مدد وکړه خانو غریب سړی ځکه خو مې درته وویل چې ویکسین ولګوه ځان له به دې هم لګولي وې او هغه ورور ته به دې هم لګولي وې او که زما په وجه ستا ورور مړ کېږي که نه نو 100 ځل دې مړ شي وځه شابه ځه خانو داسې مه کوه خانو ما صرف تا سره خانو زه خو یو غریب یم خانو دونه ګران ویکسین خان زه به څنګه واخلم ګرانو خان رحم رامنې وکړه خانو خان زما مدد وکړه خانو زما د ورور زندګي بچ کړه ریحانه پاسې تا ته کار دی ریحانه مایي ته روغ یې او زه ټیک یم په مې څه چل نه شوی رینګ درته کېږي دا کال اوچت یالله کړه ستا لاک شکر دی چې خوب و الو ستا نمبر ما لطیف را کړی و چې یاره ریحان ویکسین نه لري زه ډاکټر احمد خبرې کوم نو ما دا معلومات کول غوښتل چې تاسو ولې دا ویکسین نه لرئ نه ډاکټر صاحب ما د غلط فهمي شوې وه زه یېرېدلی وم ډېر زیات د خلکو په خبرو کې راغلی وم نه دې کې د یېرېدو څه خبره نشته دی ګوره حکومت که ډاکټر محکمې صحت دا د عوامو د فایدې دپاره خبره کوي صحیح دی ډاکټر صاحب زه به نن ویکسین ولګوم انشاءالله د خیر زه خپل فیملي ته به یې هم ولګوم صحیح ده ټیک ده ویری ګوډ شاباش زه هم څومره نیونه یم د خلکو په خبرو کې رالم یېرېدم د ویکسین نه دا خو د الله پاک کلک شکر دی عقل مې زګیله راغی